یو لوی ولی اللہ دے حضرت شاہ قاسم د موڑ شریف رحمت اللہ علیہ دا دیر لوی ولی اللہ په نقشبندیه کې دته یو ملا راغی په اولیاء اعتراض اکثر دا بعضې ناپوهه ملیان کوي کوم چې ربانی حقانی علما دي هغه د اولیاء تایید کوي نو چې راغی ورته وویل چې زما په یو شعر کې سودا ده ټول دا واورئ او دې کې تضمین پکار دی لږ ګوتې وهل پکار دي لږ کمول پکار دي دا خو زما زړه نه اخلي هغه ورته وویل چې مولانا کم شعر دی وی یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بیریا یو زمانہ تاسې لږه ناسته د ولی الله سره دا د سلو کلو د قبول شوي بیریا عبادت نه بهتر دي تاسو به دا شعر اورېدلی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بیریا دا اولیاء سره لږه ناسته داسې لږه ناسته دا د سلو کلو بیریا عبادت نه بهتره ده نو مولانا ورته وی ملا دی که نه وی دا شعر زما زړه نه ماني وی څنګه ویل یک زمانہ او بیا سل کاله بیریا عبادت نه د ولی سره او د خدای د دوست سره ناسته څنګه شاہ قاسم رحمت اللہ علیہ پدی وقت کی ناستے دائے پدی این کی شاہ قاسم موڑ شریف رحمت اللہ علیہ دربار شریف کا حضرت حاجی گل سے مبارک تشریف لاؤ دی ہم پس سلسلہ نقشبندیہ کی دعوی سرا مولانا جواب ورکا تو حضرت حاجی گل سے مبارک رحمت اللہ علیہ ورطوی مولانا سب جواب درکم دا وی سنگا وی یک زمانہ صحبتی با اولیاء بہتر 1000 سال استطاعت بیریا دا سب کبھونا دا ظلم کبھونا بہتر ورتوی څنګه ما ته اوس په دې کې جنات راکړه زما زړه دا خبره باندې نه هغه ورته ویلې واوره شیطان څومره عبادت کړی بودم معلمی ملکوت اندر آسمان وطاعتم هزاران خزانه بود شیطان وی زما دا عبادت خزانے میں پا اسمانونو کی پلا کل کالا عبادت میں کرے ہو کنا مجھے دا خدے دا دوست یمین سجدی نے انکار وکر سنگا شو بولو ہے سنگا شو جو اللہ کے اسجدو لآدم سجدہ وکر آدم علیہ السلام کا فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون طول سجدہ وکر الا ابلیس کیا ہو لگا ابلیس ہو لگا دیکھو جی مسمرہ لگنا کالا عبادت سنگا شو وان نوری دا تبار شکر
शाबाश।